زما محترمو دا انګورینی دا خو د خپلو خواخینو ته داسې نظر کوي د یو دشمني په نظر ورته ګوري او بعضې خواخینې خپلو انګورینو ته د یو دشمنو په نظر ګوري دا بالکل غلط خبره ده کومه خواخې د خپلو انګورینو نه خفوي زما محترمو په دې خواخې باندې په دې انګورینو باندې رسول الله مبارک فرمایي جنت څه کې د جنت خوشبو پې حرام خواخې کې نه خفه ده یا دغه شان د کمې خواخې نه انګورینې خفوي خواخې تیزه ده بد اخلاقه ده بد مزاجه ده په وړه وړه خبره باندې په خپل خاوند باندې وهي ډبوي او په خپله باندې ورله پیغورونه ورکوي نو دغه خواخې باندې جنت حرام نو خاوند خپلې ښځې ته وایي زما د دې مور نه معافي وغواړه زما دا مور خفه ده درنه شابه دا راضي کا دا تېنه معافي نه غواړي په دې کې خاوند راوړاندې شو د زنانه نه د خپلې کوروالا د دې ښځې نه یو سپېړه اوچته کړه خو چې کله یې سپېړه ورکړه نو دا ښځې نورم خفه شوله بس سر یې ښکته کړی دی وروسته خاوند په زړه کې احساس وشو چې یاره قرآنه دې واله که نه راشه سینې ته بیا راجوخته کړي معافي به دې وغواړي چې خفه نه شي ګوره ستا مشره ده د دې کور مشره ده مشره ښځه ده د دې نه دعا اخیستل پکار دي ته چې د مور او پلار د کور نه ووتلي خو د خاوند په کور کې خواخې خر ستا مور او پلار شو نو که ته دې ته د مور او پلار په نظر نه ګوري نو به بیا به خامخا لانجې کونجې راځي بیا به خامخا تاو تریخوالی راځي نو چې کله دا خاوند یې خپلې ښځې ته رانږدې شو که نه او چې ورانه دې واله خفه شوي به که نه نو چې کله خاوند رانږدې شو د ښځې دا سر راوچتولو سره د خپل خاوند له یو څپېړه ورکړه په دې مخ باندې دا څه وي دا چې کله د ښځې د سترګو نه حیا لاړه شي چې دا مخې ته څوک ولاړ خاوند پکې لاسته وایي پلار څوک دی مور څوک ده نو هله دا بچی په پلار باندې ګزار کوي چې کله د دې بچي د سترګو نه حیا تللی وي هله دا لور دې مور ته وایي بکواس مه کوو چې کله د لور د سترګو نه حیا تللی وي هله ښځه خاوند ته په سترګو کې ورننوځي او خاوند ته په دې خوله کې هغه خپل جواب ورستنوي چې کله د ښځې د سترګو نه حیا ختمه شي دا زنانه دې ویریږي په خپل ایمانونو باندې چېرته تاسو نه ایمانونه سلب شوي دي زما محترمو چې کله خاوند له سپېړه ورکړه که نه نو بیا دا زنانه څه وایي وایي ما سره مې خاوند وفا نه کوي ما سره مې خاوند محبت نه کوي ما له مې خاوند ټیم نه راکوي ما له مې خاوند حق حقوق نه ادا کوي سار په وخوځي او د شپې 2 بجې 2 بجې راځي نو داسې ښځې له کور ته راتلل ځان سره ظلم کول دي که نه دي دا څنګه وفا شولا دا څنګه مینه شولا دا څنګه محبت شلو چې ته د خاوند یو ګزار قدرې برداشت نه کړي او ته فورا د هغې جواب د سپېړې په سپېړې باندې ورکړي بیا به د دې خبرې توقع نه ساتي چې زما خاوند ما سره محبت نه کوي او پردو ښځو سره خبرې کوي چې کله دا زنانه پواړه په کور کې ناستې بچیم پواړي کور یې مسخا پسخایي بچیم مسخا پسخایي د بچو د بدنونو نه یې مسخا بویونه ځي خیرنې کپړې ورته اچولي کور هم ګنده په ګنده پروت وي نو بیا به دا هغه ګیله نه کوي چې زما خاوند ما له ټیم نه راکوي په وخت کور ته راځي نه زما خیر خبر اخلي نه بهرحال نو د سترګو نه حیا لاړه سترګو نه حیا لاړه او دا حیا دا د ایمان ډېره اهمه حصه ده او ما تاسو ته ویلې چې دا ایمان او حیا لازم ملزوم څیزونه دي چې کله د یو انسان نه حیا لاړه د نه ایمان هم اټومیټیک لاړه نو ګورئ د الله نه حیا کول پکار دي چې یو ذات شته هغه د عرش نه د فرش تماشه کوي او انتظارګاه کې ناست دی د عرش نه د فرش تماشه کوي ښځې خپل خاوند سره څه وکړو خاوند خپلې ښځې سره څه وکړو بچي خپل پلار سره څه وکړو پلار دې بچي یو هم پکې بچ نه دی هر یو سړی به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې حاضرېږي او الله له به جواب ورکړي